په کابل کې د تازه میوو او سبزیجاتو تر ټولو لوی ملي او بین المللي مارکیټ د مارکیټ ته د هیواد له مختلفو سیمو تازه میوې او سبزیجات راوړل کیږي چې دلته د بولۍ په بڼه پلورل کیږي او له دې ځایه بیا د هیواد ګڼ شمېر نورو ولایتونو ته هم لیږدول کیږي. داسې ده چې دلته میوې د شپې راځي او دلته ښکته کیږي. بیا سهار 5 بجې موږ پرې بولي کوو تر 10 بجو پورې. بولي په دې معنا کله چې یو جنس څوک خوښ کړي بیا زموږ د ټاکلي بیې یا دا کس یو 60 افغانۍ قیمته پیري. همداسې نور هم پرې بیې کوي. چا چې لوړه بیه راکړه جنس ته هغه دی. د میوو او سبزیجاتو په یاد مارکیټ کې ډول ډول میوې او سبزیجات پیدا کیږي او د چارې سوداګر هم هیلهمند کړي چې سږ کال به د نورو کلونو په پرتله د پام وړ ګټه ترلاسه کړي. اوس مهال د بغلان او کندوز هندواڼې او خټکي شروع کیږي چې هم له نورو سیمو دلته راځي بیا له دې ځایه تقسیمیږي. سږ کال تر نورو کلونو کاروبار زر چنده ښه شوی چې اصلي لامل یې په هیواد کې ښه امنیت دی. موږ ډیر خوشحاله یو. اوس خو دا مارکیټ خو دا بین المللي مارکیټ د لوی مارکیټ ده. هغې خوا طرف ته چې دا سبزي ده او دې خوا میوه ده. دا د میوې موسم ده. اوس هندوانه ده، خربوزه ده، دغه هم په خلاصېدو دي. پاکستاني مالونه دي، نور شفتالو دي، وطني دي، مالټه ده پکې چې هغه له افریقایي ملکونه راځي، دوبۍ نه راځي. په دې مارکیټ کې یو شمېر سوداګر بیا وایي چې له موټرو زیاته مالیه اخیستل، د داخلي تولیداتو د بازار نشتون او د څړوخونو نه درلودل هغه څه دي چې حکومت ورته تر ډیره پاملرنه نه ده کړې او په دې برخه کې دوی له کرنې وزارت څخه د همکارۍ غوښتنه کوي. 3-4 کاله کیږي چې زه په دې کار اخته یم. همدا مشکلات دا دي چې زموږ سبزي معلوم بازار نه لري. یوه ورځ په لوړه بیه بله ورځ ارزانه وي. باید دې ته یو ځانګړی سیستم جوړ شي او دا وساتل سي تر څو نرخونه یې هم پورته او ښکته لاړ نه شي او ورته نورې ستونزې هم شته. هیله ده کرنې وزارت ورته پاملرنه وکړي. دا د مونږ مالوالا که مونږ ته مال راوړي هر وخت شکایت لري که دا د اجارهداري د مارکیټ دي. دا یوه مرسیډیس اول 800 روپۍ اوس 1100 روپۍ اخلي. دا د مازداګانو 1200 روپۍ اخلي. دا خلک که مونږ ته مال راوړي ډېر شکایت لري او دا څو پیرې مونږ ته وویل که مونږ ته د مشران او ورځو که دا د مونږ مشکل الفاظ چې خو نه کېږي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی د مالیې د راټیټولو او د سړو خونو جوړولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او د دې ترڅنګ داخلي تولیداتو ته په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې ډېرې هڅې کړي دي او لا به هم دوام ورکړي. د بازار موندنې په برخه کې د کرنې وزارت په دې برخه کې ډېر ګړندې ګامونه اخیستي دي او ډېرې هلې ځلې کړي دي او په تیر کې موږ تاسې شاهد هم یو او سږ کال موږ د بازار هم شاهدان یو. یو په هغو کې دا دی چې د کرنې وزارت په ټولو ولایتونو کې په مراکزو کې مشترکې کمیټې جوړې کړي دي د اړوندو ارګانونو سره چې د ولایت مقام استازي او د ښاروالیو استازي هم پکښې ګډون لري چې دا د بازار څارنه کوي. او بل یو ښه لاره چې د هغه سردخانې دي چې په دې برخه کې د کرنې وزارت ډېرې هڅې کړي دي، کار کوي او دا اوس حالاً پر 14 سردخانو باندې په مختلفو ولایتو کې د ترمیم چارې روانې دي. په افغانستان کې ډېری خلک له بیکارۍ څخه سر ټکوي خو په پلازمینه کابل کې د تازه میوو او سبزیجاتو دا تر ټولو ستر مارکیټ کې بیا زرګونه خلک په کار بوخت دي او له همدې ځایه د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. عبدالله حیدرزی CMG کابل.